ډېر یو بد خبره د افغانستان لپاره. راځئ چې بیا په افغانستان کې څه شوي دي دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو تاسو هم خبر شئ. په سلامونه مهار کلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د بشري حقوقو کمیسیون وایي تیر کال جګړې څه کم 3000 افغانان ملکیان وژلي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تیر کال د افغان ملکیانو لپاره خونړی کال و. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنو له مخې په تیر کال کې د طالبانو ترڅنګ افغان او بهرني ځواکونو په بریدونو کې 2819 ملکي وګړي وژل شوي دي، چې پکې د ماشومانو د تلفاتو کچه لوړه شوې ده. د 2019 میلادي کال کې راپور کې د افغان او بهرني ځواکونو د شپنیو عملیاتو له امله د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده. د کمیسیون موندنه پر اساس په تیره لسیزه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول 28,990 تنه وژل شوي دي، چې 50,844 تنه ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیر کال کې د ملکي تلفاتو عملا 1% طالبان، 14% افغان او نړیوال ځواکونه او 5% داعش او 9% نامعلوم کسان دي، چې په پاتې ملکي تلفات عملا پر کونړ د پاکستان توغندي بریدونه وو. بلخوا د ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ قربانیان د نړۍ تر بل هر هیواده زیات دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د یاد هیواد امنیت شورا ته په یو تازه راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د جګړې له امله زیات اندېښمن دي. راپور کې راغلي په افغانستان کې د ترهګرۍ قربانیان د نړۍ د هر هیواد په پرتله زیات دي. راپور کاږي القاعده او نور نړیوال ترهګرۍ ډلې چې طالبان ملاتړ کوي د دې هیواد لپاره اوږدمهاله ګواښ دی. راپور کې دغه راز د داعش ډله د افغانستان لپاره ستر ګواښ بلل شوی ده او د دې ډلې پر وړاندې د ډیرو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د راپور له مخې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان ځواکونو د عملیاتو ستاینه کړې ده او ټینګار کوي چې دوی لا هم د دې ډلې د بیا راپورته کېدو په اړه ویره لري. دوستانو، څنګه کولی شو چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړو؟ راځئ خواږه نظرونه مو په کمنټ کې راسره ولیکل. که ویډیو مو خوښه شوی نو راسره لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.